د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. د کندوز رادیو اوریدونکو په سلامونو نیک هیلمو هر کله کوم. نن پنځشنبه د 1402م کال د دلوي یا د سلواغي 5مه چې د 2023م کال د جنوري ل 25مې سره سمون لري. روانه خبري غړي ز عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. په پیل کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. په کندوز ولایت کې د شهیدانو مالونو د ثبتولو په موخه نوې الکترونیکي سیستم پرانیستل شو. یونما روزګان کې کوچنی کاروباریانو ته د پور ورکړې پروژه پیلوي. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره کرکټ لوبډله له نیپال سره سیالي لري. او روسي پر اوکراین په بیلګرود کې د پوځي الوتکو د ویشتلو تور پورې کړی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. په کندوز ولایت کې د شهیدانو مالونو د ثبتولو په موخه نوې الکترونیکي سیستم پرانیستل شو. د شهیدانو مالونو وزارت د ډیټابیس او معلوماتو رئیس کندوز ولایت د خپل سفر په موخه د الکترونیکي سیستم پرانیستل یاد کړل او زیاته کړه چې په دې سیستم کې به د شهیدانو مالونو او کندو ثبت نام کیږي او له دې سره به د جال او تزویر مخنیوي ترڅنګ د بیت المال سره د خیانت مخ هم نیول کیږي. هغه زیاتوي چې لومړی دغه طبقه د تذکرې لمخې راجستر کول، وروسته بایومټریک او پای کې به ورته کارت چاپ کیږي چې ترڅو د کارت په واسطه خپل حقوق او امتیازات ترلاسه کړي. په ورته وخت کې بیا د ولایت مقام دفتر رئیس مولوي عبدالغفور شهید زوی وايي په کندوز ولایت کې دغه سیستم د فعالولو لامل د شهیدانو او مالونو وزارت څخه د مننې ترڅنګ ویل چې په دې سره به د شهیدانو مالونو امتیازاتو کې لا رونتیا او شفافیت رامنځته شي. دغه راز بیا دوه تنه مالونو دغه سیستم د فعالېدو لامل له مسؤلین څخه د مننې ترڅنګ ویل چې په خو حکومتونو کې به د ډیرو بېنظمیو لامل به د یو معیوب امتیاز داسې کس ته ورکول کېده چې هیڅ معلول نه و. خو اوس له نیکه مرغه هغه وخت نشته او ټولو معلولینو ته یو ډول امتیازات په نظر کې نیول کېږي. چارواکي وایي چې 2 کلونو را په دې خوا دغه سیستم په 25 ولایتونو کې فعال شوی او تر اوسه پورې دغه سیستم په وسیله د هیواد په کچه 170,000 تنه ثبت شوي او دغه سیستم یوازینی موخه د جال او تزویر مخنیوي کول دي. یونما په روزګان کې د کوچنی کاروباریانو ته د پور ورکړې پروژه پیلوي. د سویلي زون لپاره دوی نامه استاد الکت سکول روزګان کې د سوداګر خونی له مسولانو سره لیدنه کې ویل چې نږدې راتلونکي به دغه ولایت د کوچنیو کاروباریانو لپاره د پور ورکړې پروژه پیل کړي. د نوموړي په وینا د افغانستان بانک سره ګډې هڅې پیل کړي سو یاد ولایت کې له دې لارې خلکو د کار کولو زمينه برابر کړي. الکت سکول د لیدنه کې ټینګار کړی چې د افغانستان او نور هیوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ برخه کې د شته ستونزو هوارولو هڅه وکړي. بل خو د روزګان د سوداګرۍ او پانګونې خونی رئیس حبیب الله عمر د یونما له پلاوي سره لیدنه کې غوښتنې چې د یاد ولایت کاروانګر سره د بدیل کښت برخه کې همکاري او مرستې وکړي. د هغه په وینا روزګان کې د پانګونې برخه کې د برېښنا شتون لوی ستونزه ده او په وینا د دې ستونزې په هوارېدو سره به پانګونې ته زمينه برابر او وزګارتیا بور سره راکم شي. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره کرکټ لوبډله له نیپال سره سیالي لري. ټاکل شوی چې د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره د کرکټ ملي لوبډله سبا جمعه له نیپال سره لوبه وکړي. دغه لوبه د جنوبي افریقا په ایست لندن کې د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیل شي. افغانستان تر اوسه په دې جام کې له پاکستان او نیوزیلند سره لوبې کړي چې دواړه بایللې دي. د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره نړیوال جام د 13 جنوري په 19مه جنوبي افریقا کې پیل شوی او 14 ټیمونو پکې ګډون کړی دی. او وروسته خبردار چې پر اوکراین په بیلګرود کې د پوځي الوتکې د وشتلو تور پورې کړ. روسي پر اوکراین تور پورې کړی چې د جنوري په 24مه په بیلګرود سیمه کې یو پوځي ترانسپورتي الوتکه وشتلې ده. په دغه الوتکه چې پروند راپورونه لمخې لویدلې 4 کسان سپارو چې ټول وژل شوي دي. اوکرایني چارواکو د روسي دغه ادعا نه رد کړي او نه هم منلې ده. په دغه الوتکه 15 د اوکراین اسیر شوي سرتیري هم سپارو. اوکرایني چارواکو په یو خبر پاڼه کې ویلي ټاکل شوی و چې پرون له روسي سره د اسیرو سرتیرو تبادله وشي. خو په وینا روسي دوی ته نه ویلي سرتیري به ترانسپورتي الوتکه کې لیږدوي. د اوکراین د استخباراتو مرکز ویلي دوی کره معلومات نه لري چې الوتکه کې څوک سپارو. هغه ویلي هغه روسي سرتیري چې تبادله کېدل ژمنه شوی ځای ته رسیدلې او ټول خوندي وو. دا د دې محل خبرونه تر بیا وختونه لوی الله مو ملشه.
د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.